هر خواته چغې د انسان جوړوو هر خواته چغې د انسان جوړوو څوک وایي ځمکه څوک اسمان جوړوو او راځئ چې وکړو ترې تپوس پښتنو راځئ چې وکړو ترې تپوس پښتنو موږ انسانان یو که نه ځان جوړوو د پروګرام په دې برخه کې زموږ د تکړه شاعر محمد اجان یار څخه هیله کوو چې راشي او موږ ته خپل شعر وړاندې کړي. درنو حاضرینو خویندو میلمنو لومړی تاسې ټولو ته ستړي مه شئ او هرکلی وایم زه پوهېږم چې ستاسې د ټولو زړونه ډک دي خو د دې ضرورت دا نه ګڼم چې ډېرې خبرې وکړم ولې زما ټول ارمان او هیله لکه څنګه چې پیوند صاحب مخکې وویله په یو لنډ غزل په څو بیتونو کې تاسو ته اظهاروم. زړه ګوګل کې مرور دی او خوله خندا ته نه جوړېږي په غمونو کې خندا ده او غم ښادۍ کې نه هېرېږي د خوښۍ په لمغړو کې ښکلی نه خاندي په مینه د خوښۍ په لمغړو کې ښکلی نه خاندي په مینه تړ مې اوښکې که جرګه کړې ویر ژړا کله ودرېږي عمر تیر شو نن سبا کې د چا زړونه خوشحال نه شو عمر تیر شو نن سبا کې د چا زړونه خوشحال نه شو هر ګریوان په اوښکو لوند دی او له هر زړه وینې څڅېږي هیلو کډې بار کړې لاړې هیلو کډې بار کړې لاړې وقل والود که کرونا دا پړاو د لیونتوب دی یاره څوک پې نه پوهېږي. وسلام.